बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वर्कर्स इमरान अली او تاسو ګورئ په شو ټایمز په تیر ویډیو کې موږ فایل فارمیټینګ یوز کړو او په نننۍ ویډیو کې به موږ فونټ فارمیټینګ یوز وکړو سلیکل مو کړی وی یا خپل یو تحلیل عنوان ورکو هغه به څنګه ورکو هغه به موږ په نننۍ ویډیو کې یوز وکړو نو راځي چې یوز وکړو اټول لاول بدن سره فایل کولاو کو د بلارشم فایل دا فایل کې په نیو کلیک کم او دلته به بیا اوکے باندې کلیک کم نو دا مسره بنوي فایل اوپن شي ټول لاول خو دلته یو نوم لیکم نو نوم به دلته ولیکم چې پښتو ټایمز ما ولیکو او اوس په دا سلیکټ کم کنټرول ای باندې ما دا سلیکټ کو دا ځن سره دا زه هم سلیکټ کولای شم ساين چې دا د سیراونه په دی باندې دا زما سره دلته هم دا ټول سلیکټ شي او دلته را دینه بس سایز د دې سیوا کم دا 36 کو زما سره سایز دا غټ شو دا ټول لاول دا چې زما سره کم دی په دې کې زموږ سره د دې ټکو په دې مینس کې چې کم دا ګیپ وي دا مثلا دا ګیپ شو دا زموږ سره په دې کې کمی او سیوا کې او دلته ولیکم 50 پلس 50 ولیکم او انټر دباو کوم نو د دې دا په دې ټکو په دې منځ کې چې کوم ګیپ دی دا زما سره دلته سیوا شو دلته سیوا شو او دلته سیوا شو اوس بیا کنټرول زد کوم واپس راشم او کله چې زه دلته ولیکم چې ماینس ولیکم کیبورډ کې او 50 ولیکم ماینس 50 ولیکم او بیا انټر دباو کوم نو دا لفظ چې کوم دی دا زما سره راټول شي وډکې شي او په یو بل کې دا کم ټکی چې دینو کم الفاظ چې دا په یو بل کې نه نوځي دا به موږ دلته ځان سره 0 کوو اوس بدل دلته راشم دا واپس 0 کوم کنټرول ای باندې ما سلیکټ کو او دلته 0 مو لیکو انټر می دباو کوم ما سره دا واپس خپل حال ته راغی اوس د ما سره دا لاندې کم 100% چې لیکل دي دا چې کله زه اوس 200 کم او انټر دباو کوم نو دا الفاظ چې کوم دي دا زما سره زوم شي دا غټ نشي بلکې مونږ تخکاره شي دا زموږ سره سلی غلی شي اوس مطلب د چا نظر کار نه کوي هغه وایي چې یار زه الفاظ ما ته غټ شي او زه وینم نو دا چې کله مونږ دې ځای ته راشو او دا زما سره سو لیکلی شي نو چې کله دا زه 200 کوم دا زما سره رازوم شي کله 300 ولیکم او انټر دباو کوم دا زما سره نور هم رازوم شي او دلته بیا زه واپس راځم 50 ولیکم واپس راشم نو دا زما سره واپس ریزوم شي مطلب دا خپل زینب دی خدا مون تر هغه ټیګه وډکې کی نو وس بدل ته راشم دا 100% کم دا دلته زموږ سره 100% دلته ساتو 100% موري کو انټرنیټ دما کو نو ما دلته واپس خپل حال درای خاص دا پاس دی کم دی په دې پاس دی کې دلته مون سایزونه چینج کو او اوس ما 48 سایز کو مختلف سایز دي زموږ سره 60 شو او 70 شو خادل توزه نور هم سونه غړ سایز وغواړم اور کولای شم دا 72 سایز زما سره دا 13 او زه غواړم چې 100 سایز ولورکم نو 100 بدلته زه ولیکم او انټر دباو کوم دا زما سره 100 سایز شي زه غواړم چې 100 نه ورکول غواړم 200 سایز ورکول غواړم نو دلته به 200 ولیکم او انټر دباو کوم د ما سره به دا سایز چې کوم دی دا به 200 سایز مطابق شي او اوس کله زه بیک راځم نو واپس به 100 ولیکم 100 سایز مونږ کو انټر دباو کوم ما سره به دا 100 سایز تراشي او زه دا واپس 60 سایز ته راولم نو 60 سایز ته دا ما سره راغی خاص د دینه لاندې کم چي دي نو دا ما سره دلته نه لیکل شي کله به کلیک کوم نو ما ته نور هم یو سو الفاظ دا ما ته او خولې شي ظاهر شي موږ ته ظاهر شي ټول لاول دلته سنگل لیکل شي کله چې به دي سنگل کلیک کوم نو دلته به دي الفاظ نه لاندې یو لاین جوړ شي دلته اوس زما سره دا یو لاین رااله سلیکټ کو واپس کله چې به ډبل باندې کلیک کوم نو زما سره دلته ډبل لاینز جوړ شي نو زما سره دلته اوس د دې ټکو نه لاندې ډبل لاینز راغی کله چې وزه دا نن کم دوباره برل اټم نن کم نو زما سره به دا لاینز چې کوم دي دا به ختم شي اوس باندې راشم اوور لاین مطلب لپاسه لاین جوړ شي په دې الفاظو لپاسه زما سره یو لاین جوړ شي اوس زه کنټرول سلیکټ کوم او بیا دلته واپس راشم نن باندې کلیک کوم نو دا لاین چې کوم دا زما سره ختم شي خاص راشم باکس باندې کلیک کوم نو ما سره د الفاظ منځ کې یو باکس غونډه جوړ شي کنټرول زد کوم دا زما سره واپس ختم شي یا نن تر راشم نو زما سره دا ختم شي زما سره پیټرن دی اوس دا ما پیټرن کلیک کوم دا زما سره دا کلر کې دا پیټرن راغی په دې کې دلته بیا زما سره یو بل آپشن هم دی چې دا موږ ریورس کو دا بیا تور شي یعنی چې وایټي نو بلیک بشي او یا چې بلیکی نو وایټ بشي اوس په دې کې زموږ سره دغه دي نو واپس پر راشو سلیکټ زموږ سره نن به کوم زموږ سره به هیڅ هم نه شي دا اول چې زموږ سره دی دا کله چې موږ په دې آی باندې کلیک کوو د دې مطلب ایټالیک زموږ سره یو فونټ دی چې دا هغه او دا زموږ سره بیچ لیکل دی دا زموږ سره بولډ شي یعنی اوپر شي دا لفظ کار شي یا بولډ شي یا لږ واضح شي
نو کله وز په دې آی باندې کلیک کوم د الفاظ چې کوم دي دا کاږه شي، یعنی پس یو سیټ ته کاږه شي. په آی باندې واپس کلیک کوم نو دا به زما سره واپس خپل حال ته یا خپل ځای ته راشي. اوس ما کلیک کوم نو واپس د خپل حال ته او خپل ځای ته راغلی. کله چې په بی باندې کلیک کوم نو د الفاظ چې کوم دي زما سره لږ وپړسیږي، او اوس چې واپس په بی باندې بیا واپس کلیک کوم نو د زما سره خپل ځای ته واپس راشي. دا وګورئ خپل ځای ته واپس راغلل. خو زما سره دا غشي چې یو ښي طرف غشي دی یو ګس طرف ته. کله چې دا موږ سلیکټ کو او په دې غشي کلیک کو نو دا به دې سیټ ته راشي، ښي سیټ ته راشي، او کله چې ګس سیټ باندې کلیک کو نو دا به واپس خپل ځای ته لاړ شي. زموږ سره بیا دا چې کوم دی دا مختلف سټایلز دي، دا کوم الفاظ چې کوم دي موږ مختلف رنګونه ورکولی شو یا مختلف رنګونو کې د دې سټایلونه جوړولی شو. زه اوس په دې ګرې باندې کلیک کوم نو دا لیکلي زما سره په ګرې کلر کې شوي. زه اوس په ریډ باندې کلیک کوم نو دا لیکلي به زما سره په ریډ کلر کې شي. کله په یلو باندې کلیک کوم نو په یلو کلر کې به شي، او چې کله په گرین باندې کلیک کوم نو په گرین کلر کې به شي، او چې کله په سیان کلر باندې کلیک کوم نو زما سره په سیان کلر کې شي، او کله چې په بلو کلر باندې کلیک کوم نو دا لیکلي به زما سره په بلو کلر کې شي، او کله چې په میجنټا باندې کلیک کوم نو دا به زما سره لیکلي میجنټا کلر کې شي، او کله چې دا وایټ ته یا بلیک ته واپس راشو دا په خپل حال کې مونږ ته واپس راشي. خاص دا زموږ سره د انګلیش لیکلو کې مختلف سټایلونه دي زموږ سره دا پاس، او دا زموږ سره بیا په اردو کې کوم مختلف فونټس چې کوم دي په 13 ویډیوز کې مونږ ویلو په خپل 13 ویډیوز کې، نو دا زموږ سره مختلف سټایلونه مونږ چینج کولی شو. خاص دا پاس چې کوم دی زموږ سره دا د انګلیش ټي ایریل دی د زموږ سره. اوس به لاندې راشم زه به انګلیش ولیکم. کله چې انګلیش ته زه راځم نو 13 ویډیوز کې مونږ ویلو دا مونږ د 2 ځینو انګلیش ته راوړلی شو، د دې لینګویج نه هم راوړلی شو. کله چې په ټوګل باندې مونږ کلیک کړو دا زموږ سره دلته انګلیش راشي، بیا به مونږ په انګلیش کې لیکل کولی شو. کنټرول زد به زه واپس راشم او بله طریقه باندې به تاسو ته وښیم. کله دې ځای ته راشو د زموږ سره اردو را په دې باندې کلیک کوو نو زموږ سره به بیا مونږ په انګلیش کې لیکل کولی شو. زه اوس په انګلیش کې لیکم پښتو ټایمز. دا دا سلیکټ کو، دا لیکلي به ځان سره غټې کو 36 کوم ځان سره زما سره دلته پښتو ټایمز راغی. نو دا زما سره بیا د دې انګلیش دا کوم ټي ایریل یا ټي ټي ایریل زموږ سره لیکلی شوي دي، نو دا زموږ سره مختلف فونټس دي د انګلیش، نو دلته زموږ سره دا چینج کېږي، انګلیش سټایل زموږ سره راځي، او دا مونږ په تېرو ویډیوز کې ویلو د دې باره کې. هلته زموږ سره دا اوټو دی. د دې مقصد دا دی اوس دا چې کم پاس او په دې دواړو په دې منځ کې چې دا سپیس دی نو د دې سره دا سپیس یوه کېږي او کمیږي. د دې د هغې به زما سره اوټو دی، او زه دلته ما کېښود دلته زه ورکړم 200 انټر دباو کوم نو دا پاس نه دا سپیس چې کوم دی دا زما سره ډېر شو، او دا لیکل چې دي کوم دي دا لاندې راغلی. دا زه کنټرول زیډ کوم، کنټرول زیډ کو لاندې راغی. اوس په دې دواړو باندې منځ کې چې کوم دی زه چې دا سپیس سیوا کړم نو دا به زه د دې ځای نه زما سره 0 دی. کله چې دا 50 کړم نو دا سپیس تاسو ګورئ زما سره سیوا شو، د دې دواړو په منځ کې ګیپ نور هم سیوا شو. او په بله طریقې تاسو دا وښیم چې دا زه غواړم چې 100 کړم، 100 مو لیکو او انټر دباو کړم نو دا سپیس زما سره سیوا شو. تاسو ولیدلی وي دا لاین چې کوم دی زما سره نوره هم پټه شوه. اوس دا ځای چې زما سره کوم دی دا یو څو لاین دی. کله چې دا په دې باندې زه کلیک کوم نو دا به ښي طرف ته لاړ شي، کله چې په دې باندې کلیک کوم نو دا به واپس خپل طرف ته لاړ شي، کله چې په دې او په منځني باندې کلیک کوم نو دا لیکل چې کوم دی دا زما سره منځ ته راشي، او کله چې په دې باندې کلیک کوم نو دا به واپس پیراګراف سټایل ته لاړ شي، او کله چې په دې باندې کلیک کوم نو دا لیکل اکثر ډېر زیات استعمالیږي. نو دا ټکی چې کوم دی دا به زما سره ټول په دې لاین کې دا ځای به زما سره کوم سپیس چې دی به ختم شي، او هغه سپیس به دا لیکل کور کې او کوم خالي ځای چې هغه به کې ختم شي. نو دا پکې یو ډېر ښکلی آپشن دی د دې لیکلو دا چې زیاتر ځایونو کې هم دا استعمالیږي، په اخبارونو کې یا په مختلف ډیزایننګ کې. بمبئی دیوانی اور دبئی فارسی کی دا سٹائل لاغے، غالب کی دا سٹائل لاغے، او جبین نیرو کی دا راغے، محل کی دا سٹائل لاغے. بس مرګرو په نننۍ ویډیو کې دومره. د بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکوئ. د الله په امان. که فرض کړه زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.